أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله ننبو سورة أنعام آيات نمبر 90 بوایو ان شاء الله لس کم سلام. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي چې موږ د قران کریم صحیح طریقې سره معنا او دغه تشریح وکړل شو. بیا دی الله تعالی د قران کریم باندې موږ ټول پوي کې والله الله تعالی دی بیا عمل کولو توفیق راکړي امين. د انبیاء کرامو ذکر بیا الله تعالی فرمایل چې د هغه خلکو چې دوی ته موږ کتاب او نبوت او پوهه ورکړی و نو که دا خلک نه مني که د مکې ولدي یا بل څوک دي نو الله فرمایي چې موږ به بل قوم پیدا کړو هغوی به دا دعوت ومني او کفر به نه کوي په دې باندې. اوس الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د هغه امت ته فرمایي چې اولئک عمده الذین هغه خلک دي اولئک الذین عمده هغه خلک دي د انبیاء کرام هدى الله چې الله ورته هدایت کړی دی. دې ته الله هدایت کړی و د الله خوښ کړي و د الله چنو کړي و دا خپل ځان د پاره الله تعالی او د خپل دین د پاره خوښ کړي او دوی هغه کار کوي معصومین او ګناهونو نه پاکو. فبهداهم بس د دې په طریقې د دې په هدایت باندې اقتدا ته اقتدا کوا دی پسې ځا دی پسې روانو سیګه. دلته ذهن کې یو سوال راځي او بعض خلک اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خو امام الانبیاء دی د ټولو پیغمبرانو امام دی امامت هم کړی دی څنګه چې معراج په واقعیا تاسو ته یاد ده همدغه رنګې سفارش به هم کوي قیامت په ورځ د شفاعت کبرا. نو څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پیغمبرانو پسې لاړ شي؟ نو دې دپاره پوهېدو دپاره یو څو قواعد تاسو زده کوئ انشاءالله. الله دې ماته توفیق راکړي چې زه ښې طریقې سره بیان کړلی شم ځکه ځینې خبره په پوهېدو کې او بیانولو کې ګرانه وي. الله دې موږ ته اسانوالی پیدا وکړي. الله دې موږ شرح صدر نصیب کړي آمین. الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د دې پیغمبرانو اقتدا وکړه. نو د پیغمبرانو اقتدا دوه درې خبرې دي. اول دا چې د دین بنیادی ډانچه چې کومه ده بنیادی دعوت د یو ده د آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې هغه څه شی دي ټول نه ولغه توحید دی چې الله یو دی شریک نه لري. الله تعالی په سوره بنی اسرائیل کې فرمایي چې د ټولو پیغمبرانو دعوت داو چې ان عبد الله د الله عبادت وکړي او الله سره به شریک نه کوي الله سره به شرک نه کوي. دا دعوت آدم علیه السلام نو واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو پیغمبرانو بنیادی خبره بنیادی دعوت دغه یو. دویمه خبره د دې پیغمبرانو دا وا چې کم پیغمبر موجود دی راغلی دی هغه آدم علیه السلام او نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام تر عیسی علیه السلام پورې او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې دا د الله استاد دی د الله پیغمبر دی الله را لګل دی د خبره د الله خبره ده د خبره او د اقتدا د اتباع او د اتباع وبکوي د پس روان اوسېږي او د خبره به معنی خامخه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد خو بل پیغمبر به نه راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خبره هم دا ده چې د پیغمبر خبره به تاسو منئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم به اطاعت د پاره څنګه چې نور پیغمبرانو خبره کړې و دا پیغمبر دا خبره به دغه سیده پیغمبر خپل امت ته وکړي او دا خبره د ټول پیغمبرانو په سوره شعراء کې په سوره هود کې تفصیل سره بیان شوی دی چې کیسه وکړه ته د ابراهیم علیه السلام کیسه وکړه ته د هود علیه السلام کیسه وکړه ته د شعیب علیه السلام چې قوم ته وویل چې د الله عبادت کوي نه دې کې اقتدا ده. دریمه خبره دا ده چې د ټولو پیغمبرانو دعوت داو چې دا دنیا به ختمیږي دین بعد به یو بل ورځ برازي چې هغه ته قیامت وایي او قیامت نه کې به حساب او کتاب وشي. نو چا چې ایمان راوړی وي او شرک نه یې کړی دی او جنت ته لاړ شي او څوک چې مشرکان یا جهنم ته لاړ شي چې الله خبره نه یې منلي. نو دا خبره هم د ټولو پیغمبرانو وه. دا د دین بنیادی ډانچه ده. د قرآن کریم هم مرکزی مضامین هم د قدرې دي توحید رسالت اخرت توحید رسالت اخرت. دا خو یو خبره شو او د دې تفصیل تاسو واوریدو. دویمه خبره دا ده چې د دې دین نه علاوه د دې پیغمبرانو کردار دا بخپل ځان ته مخې ته کې هغه طریقې سره به کوي لکه د ابراهیم علیه السلام قربانیان وګوره د کس قربانیان دغه سي ازمایښونه به پتا راځي او د کس به ته قرباني کوي
د ایوب علی السلام په بیماری کې صبر وګوره د کسب تم کوي د یوسف علی السلام په جیل کې صبر وګوره د کسب تم کوي هم د غرنګ دا ټول د داوود علی السلام بادشاہي د سليمان علی السلام بادشاہي وګوره د کسب تم کوي نو دا خبره هم صحیح ده رسول الله صلی الله علیه و سلم د پاره دا دوی خبرې شوې د اقتدا د پاره د پیغمبرانو دین علاوه لکه درې خبرې د دین بنیادی ډنډه شو بیا هغه شو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اقتدا کول شو چې دلته خبره یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ده چې د دې پیغمبرانو اقتدا کوي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب دی او خبره د ټول امت د پاره ده چې دغه پیغمبرانو به تاسو اقتدا کوي او د دې پیغمبرانو په لیست کې اخرینم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې به تاسو اقتدا او اتباع کوئ هلته یوه خبره ما نه پاتې شوه هغه تاسو ذهن کې کېنوئ دوه خبرې ما وکړلې ورنه پاتې شو یو دا چې دین بنیادي ډانچه یوه ده دویمه دا چې د دې پیغمبرانو عملي نمونه به ځان ته ګوري پیغمبر اسلام تعالی فرمایي او بیا مې هېر شو دریمه فبهداهم اقتدی نو د دې هدایت به ته اقتدا کوي نو دا خبره د ټول امت دپاره ده یعنی مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او ټول امت به د دې د پیغمبرانو اقتدا وکړي څنګه چې دې پیغمبرانو یو عملی نمونه موږ ته ښودلې وه هغسې به کوي هلته خبره هم بیا را یاده شي بیا رانه هېرېږي الله تعالی دې رانه هېر نه کړي هغه دا وه چې ته به د دې پیغمبرانو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بهرحال فبهداهم اقتدی د دې به تاسو د دې هدایت به اقتدا کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ټول امت لپاره خطاب دی چې تاسو به د پیغمبرانو عمل باندې به عمل کوئ مخکینی پیغمبرانو کې هغه دریمه خبره امانه بار هېرېږي زه نه پوهېږم چې د شیطان څه دغه ده او د الله تعالی امتحان دی الله تعالی دې موږ تاسو ته د صبر او د پوهه او د شرح صدر موږ ته نصیب کړي نو تاسو به د دې لکه دې کې مثلا کم پیغمبر بیمارو نو ایوب علیه السلام نو تاسو باندې به تکلیفونه راشي نو د ایوب علیه السلام نمونه به ځان ته مخې ته کوي د یوسف علیه السلام غوندې تکلیفونه راشي نو هغه به تاسو مخې ته کوي د یعقوب علیه السلام په شان راشي دا به تاسو مخې ته کوي نو الله به تاسو کامیابیږئ چې دغه پیغمبران مو ځان ته بار درې وارې مې یاد شو درې وارې مې هېر شو چې کوم احکامات مخکینی پیغمبرانو ته وو دا دریمه خبره وه دغه دوه درې وارې مانه هېر شوه الحمدلله بچي رایاد کا هغه دا وه چې کم احکامات مخکینی پیغمبرانو ته راغلي وو هغه احکاماتو ناسخ آیتونه راغلي نه وي نو ته به اقتدا هغوی پیغمبرانو کوي کم حکم چې هغوی ته راغلی وو لکه مثلا موسی علیه السلام ته حکم الله تعالی په صورت مائده کې کړی و د حکم بني اسرائیل ته و هغه دا و چې قتل بدله کې به قتل وي آزاد په بدله کې به آزاد وي غلام په بدله کې به غلام وي غوږ په بدله به غوږ وي او پوز په بدله کې به پوزه وي او غاښ په بدله کې به غاښ وي والجروح قصاص او د زخمونو به بدلی نو دا حکم بنیادی طور باندې په تورات کې و خو دغه حکم موږ دپاره هم دی نو دی وجنه د اقتدا شوله همدغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه زنانه یهودیه وه هغې بدکاري کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې د رجم فیصله وکړه نو رجم حکم په تورات کې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې ته هم ویلی چې تاسو راوړئ تورات هغې انکار کړی و د رجم نه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه مشهوره واقعه به تاسو ته یاد وي انشاءالله نو هغې باندې فیصله وکړله همدارنګې د آدم علیه السلام د هغې زامنو جګړه وکړله او بیا یو قتل کو نو الله تعالی وویل چې ستا د قتل سزا به تر هر قاتل چې قتل کوي تا برخه به پکې وي نو دا حکم موږ دپاره هم دی هم د کرنګې دی نو دغسې احکامات چې هغه په دې شریعت کې منسوخ شوي نه وي نو موږ به هغه د هغو پیغمبرانو همغسې منو عام طور باندې موږ دلیل هم پیش کوو چې کنه دا خبره د پلاني پیغمبرانو ځکه ما داسې وکړله که چیرې پیغمبر علیه السلام په شریعت کې د هغې منسوخ کېدل نه وي نو دا درې خبرو کې اقتدا ده بیا او بله بیا امت ته خطاب دی امت ته دا ده چې دې پیغمبرانو قربانیانو ته وګورئ د دې تکلیفونو ته وګورئ د دې دعوت طریقې ته وګورئ مونږ سوره یاسین ډېر په مینې سره وایو
سوره یاسین کې تاسو ګورئ پیغمبران لاړو دعوت ورکوي، یو سړی راغو ملګرتیا یې کوي، کلي را پاسو در په والو وهلو یې مړ کړو. نو دا تاسو دپاره نمونه ده، د دې به تاسو اقتدا کوئ، یاریږئ به نه، که مړ کوي مو که ژوندي به یې که څه به یې. قل ووایه لا اسألکم زه سوال نه کوم تاسو نه علیه په د دعوت باندې، په د قرآن باندې، په د دین رسولو باندې اجرن څه مزدوري. زه تاسو نه په دې دعوت او په دې دین کار باندې قرآن باندې مزدوري نه غواړم. او دا د ټولو پیغمبرانو خبره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه خبره. که تاسو سوره هود وګورئ، تاسو سوره شعراء وګورئ، ټولو کې هم دغه خبره ده چې ان هي نه غواړو موږ په دې باندې اجرن څه مزدوري، بلکې اجر زموږ په الله تعالی باندې ده. نو نن سبا چې زمونږ دی ملایانو صاحبانو د خبرې زمونږ بې قدر او بې هغه دي، دا ځکه چې مونږ په دې باندې مزدوریان یې اخلو، دا کار مونږ مزدوري ګرځولی دی، کاروبار هم ګرځولی دی، نو بې اثره شوي. نو چې بې اثره شو نو خلکو ته هم فایده نه کوي، مونږ ته هم فایده نه کوي، دعوت ورکوونکي ته هم فایده نه کوي. بهرحال نو دې باندې دعوت مونږ د دې دعوت باندې مونږ پیسې نه اخلو. ان هو نه ده الا مگر ذکر، دا نصیحت دی للعالمین، د ټول جهان ولو دپاره. الله تعالی دې موږ په دې پوه کړي، الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي، امین. اولئک الذین عمده هغه خلق دي هدى الله چې الله هدایت کړی دی دوی ته، فبهداه مقتدی، بس د دې په طریقې روان اوسېږه. قل ووایه لا اسألکم زه سوال نه کوم تاسو نه علیه په دعوت باندې اجرن څه مزدوري، ان هو نه ده هو اغا الا مکر ذکر، نصیحت للعالمین د جهان ولو دپاره.